خوست د پلازمینې کابل جنوب ختیځ ته 238 کیلومتره په فاصله پروت ولایت دی. د مساحت له پلوه کوچنی دی، خو د مشخصو ځانګړنو له اړخه د هیواد د یوې نوې خوځنده حوزې په توګه ځانګړی ځای خپل کړی دی. د غرونو په ځنځیري ښکلا کې رګیر خوست په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځو برخو کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره لګېدلی دی. په ختیځه او جنوب ختیځه برخه کې د پښتونخوا د قبایلي سیمې وزیرستان او کرمې ایجنسۍ سره د 115 کیلومترو په اندازه د ډیورنډ فرضي کرغېړنه پوله لري. خوست د تاریخ او فرهنګ له اړخه بډایه ولایت دی چې د پیړیو مخکې امپراتوریو مشران له دې ځایه تیر شوي، استوګن شوي او نښې نښانې یې لا هم پاتې دي. په خوست کې دا مهال د اطلاعات و کلتور ریاست سره له 200 څخه زیات تاریخي ځایونه ثبت چې ځینې یې په لاندې ډول یادولی شو. د خواجه متون تپه ښار په شمال لویدیځه څنډه کې موقعیت لري. د ښار حاکمه نقطه ده او د متون بابا مشهور زیارت او لرغونې ډبرینې نظامي ودانۍ لري. حصار غونډۍ دغه هم یوه بستاني ساحه ده چې قدامت یې خوارزم شاهانو دورې پورې رسیږي او تر اوسه پورې څو ځلې تحقیقي پلټنې شوې دي. غازي ببرک خان کلا دغه کلا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوي او د زون د اتلانو قهرمانۍ ښکارندویي کوي. د خوست کلتور، فرهنګ، عنعنات له موږه واخلئ. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.